حنانيك مولانا، لا معين ولا ناصر لنا، لك الحمد على ما نعمتنا بكلمتك العليا لا إله إلا الله، وبما هديتنا بنعمتك العظمى سيدنا ومولانا محمد رسول الله. صل ربنا عليه صلاة وسلاما، وعلى آله سادات البيت الطاهر، وعلى أصحابه بحور العلم الزواخر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري وأحمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترمه دازمه أو استاصه سعادت أو خوش قسمتي أو خوش نسبينه تي الله سبحانه وتعالى بدي سبين جهادي مقدس أو سبيتلي بيرغ بشتنكي أو بإسلامي نظام أو إسلامي حكميت أو إمارة إسلامي أقامها الله وأدامها بحكميتك، أو بأمير المؤمنين حفظه الله تعالى ورعاه في القيادة لاندي، أو بعلماء كرامه أو مشايخ كرامه فنقرانيك، أو بيغداس مبارك منور محضرك الله سبحانه وتعالى بالشركات أو قبل كول توفيق راكي. محترمه صرف دي خبرك والغارم. أول خبره بإسلامي نظام أهمية أو بتولي ضرورت. دوهم خبره زمعد مدارسه طالب العلمانه أو بمكاتبه دزوانانه أو بدي تخصصاته بفضلاء كرامه أو بدي فهمتنود محسنه بهمة الوالي بآبه يوسد تاريخ سبحيرة وقلته أو بتاريخ كتابنا سخب حواليه وركه أو بعلماءه مثالنا وبيشكو ترسوتي همة عالي أو ولسه أو برين خبره بإمارة إسلامه أقامها الله وأدامها بأريه. محترمه دلتوننا نخده باید مجبور دی شکر گزار سو چې الله سبحانه وتعالى بدن اسلام پسر یو سپیڅلی دین را کړی دی. ان الدین عند الله الاسلام. بدن اسلام نه بغیر په بل دین کې، په بل ملت کې، په بل دستور کې، په بل قانون کې نه د زړه اطمینان شته، نه آرام شته، نه سکون شته، نه فلاح شته، نه بری شته. همدا وجه ده رب کائنات رب جلیل قرآن پاک کی فرمائے: ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. تو هم قدم کی باید موږ په دې شکر گزار سو چې الله سبحانه وتعالى
زموږ تعلق د اهل السنه والجماعه كثر الله سوادهم سره جوړ کړی دی او په دې کې زموږ ستاسو تعلق د حنفي مذهب سره جوړ کړی دی دا صحیح خبره ده څلور سره مذهبونه حق دي مګر الله سبحانه وتعالى چې کوم ترفع الله سبحانه وتعالى چې کوم ترقه الله سبحانه وتعالى چې کوم نووالي کوم شرف د حنفي مذهب علماء ته ورکړي د هغه مجاهدو ته ورکړي هغه عزت هغه شرف الله سبحانه بل چاته نه دی ورکړي حضرت کشمیری فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد اول یو ځای کې لیکي د قیامت په ورځ به یو سل شل صفحه وي په دې یو سل شل صفحو کې اتیا صفحه به امت محمدیه او سلیوش صفحه به د نور امتونه وروسته لیکي دا د امت محمدي کثرت د امت محمدي ډیروالی دا د دې امت پر قبولیت دلالت کوي دا د دې امت پر افضلیت دلالت کوي زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته الله جل جلاله اشار ورکړي د دې عمیق اشارات د دې دقیق جوابات کله کله د کبار علما هم نه پوهیدل همدا وجه شافعي علماء د دې محاسن کې تصنیفات کړي دي د هغه څخه ابن حجر الشافعي صاحب فتح الباري هغه کتاب جو کړی دی خیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنیفه النعمان او یو بل شافعي علیه کتاب جو کړی دی وقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابي حنیفه النعمان نو او تاسو ته فکر ده چې ځان د حکمت درجه ته ورسو الله سبحانه فرمایي ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا چاته چې حکمت ورکول سو په تحقیق سره هغه خیر کثیر ورکول سو یو علم دی یو فقه ده بل حکمت دی علم صرف مسائل ځان ته معلومول فقه د مسائل ځان د هغه دلائل ځان ته معلومول حکمت د دلائل نه بعد د هغه علم ځان ته معلومول موږ او تاسو تفکر ده چې ځان د حکمت مرتبه ته ورسو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی فرمایي لا حسد الا في اثنتين حسد نسته الإمام علي بن سلطان محمد القاري الهروي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علامة بدر الدين العيني عمدة القاري علامة ابن حجر العسقلاني الشافعي فتح الباري او ابن الملقن خير الجاري كوثر الجاري فيز الباري دي نور شروحات لكل دي دلت ده حسد غبت مراد ده غفته دا معنا چې یو چاته الله جل جلاله کمال ورکړي یو شان ورکړي یو مرتبه ورکړي ته به دا سوال کوي چې الله دې هم ورکړي ما ته دې ډیر راکړي نو دا غفته نسته مګر په دوه شان کې اول رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق یو هغه سړی دی چې الله سبحانه وتعالى مال ورکړي دنیا یې ورکړي به غني ګرځولې او د خپل مال بیا په مدارس کې د حق فلار کې په مساجد کې د خیر په کارو کې مصرفوي د دې سړي سره غفته روا ده جائز ده په حدیث ثابت ده دوهم ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها یو هغه سړی دی چې الله جل جلاله حکمت ورکړي فوه ورکړي دوی په هغه فیصله کوي او د دې حکمت تعلیم نور ته ورکوي د دې سره سره غفته روا ده نو او تاسو ته پکار ده چې همتونه مو باید عالي وي کثیر نور او تاسو امام ابن الجوزي د زراو کتابونو مصنف دی دوی په اتیا کالو کې د اتیا کالو په عمر کې دی بند کېږي د 15 کاله بند وروسته چې دی راوړل کېږي دی بیا هم تعلم کوي تعلم د دې محمد یوسف د 19 کالو دی دومره تقریر کوي چې عالمي شهرت پیدا کوي د باچا مور راغوري چې تاسو ارمان لري دی ورته وایي چې تاسو ما پلار بند کړی دی دغه ما پلار راوړل کدا ما ارمان دی کله چې دی زه هغه فلار راوړل کوي ابن الجوزي د 15 کاله بند وروسته په 15 اتیا کلمې کې دی زه ما د قرائت 10 مجلس ده په 18 کې هغه قرائت 10 زده کوي بیا راځي خپل کورته همت دومره عالي و
او در المختار شرح تنوير الابصار للعلامه حسقفي هلته د امام محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله څخه یو څوک په خوب کې پوښتنه کوي د وفات وروسته چې ابو یوسف رحمه الله چیرې دی دی ورته وایي چې هو فوقنا بدرجتين دی در ما 2 درجې لوړ دی شارحینو وجه دا لیکلې ده چې ابو په ذهانت کې امام محمد رحمه الله قوي و مګر خواري او تکلیف چکشي هغه ابو یوسف صاحب ډیر شي نو په دا همدا وجه و چې الله جل جلاله دا ابو یوسف صاحب مرتبه لوړ کړ مور او تاسو ته خوارق شل پکار دي او صفحات من صبر العلماء قيمة الزمن عند العلماء تعليم المتعلم للإمام برهان الدين الزروجي تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم جوهر العقدين في فضل الشرفين دا كتابنا هر عالم هر فاضل هر محصل هر چاته هر متعلم ته دا فکار دی چې دا کتابونه بالاستيعاب مطالعه کې د دې لپاره چې همت یې لوړ شي زموږ همت باید دی د دې تخصصات د علماء کرامو او د دې پوهنتونو د محصلانو چې روان نسل ورزو روان نسل په دیني علمو کې په حدیثو کې په فقه کې په تفسیر کې په عقایدو کې داسې ورزي چې د دې ملت د دې اسلام د دې دین دشمنانو ته دندان شکن غشمتونکي جواب ورکړي او په عصري علمو کې زموږ محصلین روان نسل باید داسې ورزي چې په نوې ساينس کې نوې ټکنالوژي کې د دې وطن دشمنانو ته د دې وطن باندې یرغلګرو ته غشمتونکي جواب ورکړي باید موږ او تاسو خواري وکړو چې روان نسل داسې ورزو او اسلامي نظام دا موږ د فاره یو افتخار دی خو افتخار ګټل دا ورسته ساتنه غواړي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا علامه ابو حيان النحوي فتفسير المحيط کې یو قول دا نقل کړی چې د حکمت څخه اسلامي نظام مراد دی چاته چې اسلامي نظام ورکړل شو هغه د خیر کثیر ورکړل شو کچیر خدای نه کړدا دا اسلامي نظام د منځه دا زما مصدای واجب امیر المؤمنین حفظه الله مسؤلیت نه دی دا زما مسؤلیت هم دی ستاسو مسؤلیت هم دی د هر عالم د هر شیخ د هر محصل بلکې د هر مسلمان مسؤلیت دی الله سبحانه و تعالی د پښتنه ځنه کوي اسلامي نظام هغه شی چې قران په قائم دی هغه شی چې دین پر قائم دی هغه چې نسل پر سمېدل دا مولد الله سويستي د پښتنه به هر چا سکیږي نو اسلامي نظام بقا غواړي ساتنه غواړي دا ساتنه موږ بکوو په علم دینیه سره په علم عصريه سره روان نسل به هم په علم دینیه کې روزو چې د دې ملت د دې دین اسلام دشمنانو ته غشمتونکي جواب ورکوي او په عصري علم کې نوې ساينس او نوې ټکنالوژي کې به هم دا رقم روزو دا زموږ او تاسو د ټول وظیفه ده اخیری خبره دا کوم إن النظام الإسلامي ليس محتاجا إلى أحد من الناس شاء من شاء وأبى من أبى دا إسلامي نظام دا إسلامي شريعت دا قرآن حفاظت دا دين محمد حفاظت دا هیڅ چاته محتاج نه دی چاته خوش یو نه دی کې نه خوش نه دی کې خدای زموږ او تاسو د فار یو شرف دی چې الله جل جلاله په دا کار کې مستعمل کې په دې کار کې مولد دی چې الله سبحانه و تعالی د اسلامي نظام د اسلامي حکمیت د اسلامي امارت اقامها الله وادامها هغه په موږ باندې ثابت پاتې کې محکم پاتې کې هغه په علم دینیو کې که په علم عصریو کې کثیر موږ او تاسو درې کلن مخکې تاریخ وګورو چې په دې افغانستان او په دې نړۍ کې څه درې کاله مخکې په دې افغانستان په دې نړۍ کې صرف ظلم و شرابخوري عامه وه زنا عیب نه وه یو انسان د بل انسان د وینې تږی و ان در دې چې انسانیت پر ختمېدو نو هغه رب العزت جل جلاله چې په خزان پسې سپرلی راولي هغه رب العزت جل جلاله چې د قحصالي څخه وروسته ابادي راولي هغه رب العزت جل جلاله چې د شپې د تاریکۍ څخه وروسته رڼا راولي د هغه رب العزت جل جلاله د کائناتو پر دغه حال باندې رحم راغلی او اسلامي نظام دلته حاکم کړي دا هغه نظام دی چې د دې حمایه کول عبادت د دې سره محبت کول عبادت
د دې د امراو سره محبت کول عبادت، د دې ساتنه عبادت. دا هغه نظام دی چې ظاهر او باطن یې بدل کړل، کلي او ښارونه یې بدل کړل، معاشرت، ثقافت، سیاست او حکومت یې بدل کړل. موږ او تاسو ته پکار ده چې د دې نظام پوره حمایه وکړو، که په هر بخش کې وي، که په علوم دینیو کې وي، که په عصریو کې. موږ علما، تاسو محصلین، زموږ او ستاسو ترمنځ واټن نشته. دا د یو فاسد نظام یو نظریه وه چې د محصلینو او د علماء کرامو ترمنځ سوء تفاهم سره جوړ کړي وو، حسد، تحاسد، تباغض سره جوړ کړي وو. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دا تحاسد، دا سوء تفاهم ختم شو. الحمدلله ثم الحمدلله. موږ او تاسو یو یو، تاسو هم د دې وطن، د دې دین، د دې ملت، د دې قرآن، د دې شریعت محمدي، د دې نسل، د دې افغانانو بلکې د ټولو مسلمانانو خادمان یاست. خو تاسو په علم عصریو کې، موږ د دې ملت خادمان یو په علم دینیو کې. موږ به خلک په علم دینیو کې روزو، تاسو به په عصریو کې روزئ. زموږ نظریه به داسې چې د وخت ابن حجر د ځانه جوړ کړو، د وخت امام بخاري د ځانه جوړ کړو، د وخت سلطان محمد القاري الهروي د ځانه جوړ کړو، د وخت بدر الدین عیني د ځانه جوړ کړو، د وخت اشرف علي تهانوي د ځانه جوړ کړو. په دې کې باید موږ غبطه وکړو، که بل در موږ عالي او فوق موږ باید غبطه وکړو چې الله دته هم ورکړه، ما ته در ډېر راکړه. او تاسو هم په علم عصریو کې، که په دنیا کې په دې عصري علومو کې هر څومره پرمختللی سړی دی، تاسو ته د هغه سره غبطه پکار ده تر څو چې دغه لومړی مقام ترېنه حاصل کړي، هغه ته دې هم الله سبحانه ورکړي، تاسو دې هم درکړي. خو احق اولیت، هغه اول قدم باید موږ په علم دینیو کې، تاسو په علم عصریو کې خپل کړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد اسلام، زنده باد اسلامی امارت. نو موږ د تخصصاتو او د مدارسو طلبه کرام او علماء کرام، تاسو د مکاتبو او د پوهنتونو محصلین دا سره یو سره ورونه یو، اس بغض نسته، اس حسد نسته، په ګډه به نظام ته خدمت کوو، ملت ته به خدمت کوو، دین ته به خدمت کوو او خپل د ځان شخصي مفادات به غورځوو. دا به په فکر کې راولو چې را روان نسل ته خدمت وکړو. علماء لیکي من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. چانه چې په شروع کې سوځېدلې حالت نه وي، هغه ته به په آخر کې مشرقانه رڼاوالې حالت نه راځي. موږ او تاسو به دا تکلیفونه ګالو، موږ او تاسو به دا تکلیفونه ګالو. هر تکلیف به خپل سینه سپر ګرځوو، خپل ځان به سپر ګرځوو، خپل اولادونه به سپر ګرځوو، خپل مال به سپر ګرځوو. خو د روان نسل غم بخورو چې را روان نسل په علم دینیو او علم عصریو کې بل چا ته احتیاج نشي. اليد العليا خير من اليد السفلى. دغه ید العليا باید موږ تاسو حاصل کړو چې نور زموږ څخه استفاده کوي، چې نور ملکونه راځي زموږ څخه استفاده کوي. موږ باید چې دا حق اولیت حاصل کړو. په اخر کې دا وایم یا عالم القرآن لست بعالم حتى تكون لما علمت مطبقا. يا محصل العلم لست بمحصل حتى تكون لما حصلت مطبقا. الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. يا أمة الحبيب المصطفى القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعرواه كي لا نغرقا. بارك الله فيكم وأطال الله عمركم مع العافية والسلامة، وأسأل الله تعالى في آخر هذا البيان الحفظ والعافية لأمير المؤمنين حفظه الله تعالى ورعاه، ولجميع وزراء الإمارة الإسلامية، ولجميع المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.